د بلال خوږه اذان د ملال یا قربانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. په متحده عرب اماراتو کې میشتو پښتنو د لری پښتونخوا وتلې او فعال معشومې ملاله یوسفزۍ لپاره اجتماعي دعا وکړه. په اماراتو کې میشتو پښتنو پر ملاله باندې برید وغانده او دا کار یې د پښتني او اسلامي دود پر خلاف عمل وګاڼه. دوی همداراز وویل چې د پښتون په هر کور کې ملاله شته او هغوی به د ملالې یوسفزۍ پیغام ټولو پښتنو او نړیوالو ته ورسوي. زه امید کوم چې دغسې ډلې دغسې ملګرتیا دغسې ورورولي دغسې اتحاد دغسې مینه وي نو انشاءالله چې دا یو ملالې باندې به دا نه ودرېږي چې دوی دا یو ملاله مړه کړي بس ټولې ملالې مړې شوې. یو ملالۍ باندې فرق نه پرېوځي د هر کور نه به ملالۍ راوځي او د هغې دا کمرمانونه چې دي دا به انشاءالله پوره کېږي. په ملالۍ چې کوم برید شوی دا په یو سوچ باندې برید شوی دا ټول پښتانه چې کوم دي هغه ملالۍ سره هغې ته دعاګانې کوي. ملالۍ یو داسې ماشوم وه چې هغه د لرو بر د پښتنو یو لوی دغه امید وتی اسرې وتی. ملاله یوسفزۍ یقینا دا ډیر ظلم شوی دی د هغې سره او هغې په خاص کر کې زمونږ خیبر پښتونخوا کې د امن یو اواز پورته کړی او زمونږ د بچو چې کوم وړوکی کول دی د هغو دپاره دا یو ډیر زبردست او ډیر لمنګه په دې وطن کې چې کومه پیښه شوې ده د کومې پیښې په دغه کې چې لمنګه د ماشومه بچی ملاله یوسفزۍ زخمی شوې ده الله دې هغې له شفا ورکړي الله دې هغه جوړه کړي. ملاله یوسفزۍ د لری پښتونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده او په ډیر لږ عمر کې د خپلو لیکنو او سوچ له امله نړیوال شهرت ترلاسه کړ. ملاله یوسفزۍ تېره اونۍ هغه مهال د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو ویشتل شوه چې له ښوونځي څخه کور ته په لاره وه. خدای دې د سوات شهیده مه کړه چې د میوند ملاله راکړي پیغورونه. مشتاق احمد عادل، شمشاد ټلویزیون، دوبۍ.